ډېر امید ساتم چې ښه به یئ د ژوند په ښو ساعتونو کې به یئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه. نن به مونږ تاسو سره په دې ویډیو کې دا خبره کوو چې څنګه تاسو هغه کم ټایټل یا نور داسې څه چې تاسو سرچ کړي وي خپل د ټاپکونو دپاره یا نور داسې څه قسمه سرچینګ چې تاسو کړی وي په یوټیوب کې تاسو څنګه خپل هغه سیټینګ بند کړئ چې همیشه دپاره تاسو دوباره ځئ او تاسو چې د هغې نه مخکې کم سرچینګ کړی وي چې تاسو هغه دوباره نه وي. نن موږ تاسو سره په دې ویډیو کې تفصیلي خبره کوو. که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ د یوټیوب کوم اپلیکیشن چې دی د هغې کم سرچینګ کم سپیس چې دی موږ هر کله په هغې کې سرچینګ کوو خو د هغې نه چې مخکې کم سرچینګ موږ کړی دی چې موږ له هغه دوباره نه راځي. یوه خبره دویم ملګري دا تپوس کړی چې مونږ هر کله د موبایل نه سکرین ریکارډینګ کوو او مونږ یا یوټیوب ته لاړ شو سرچینګ کوو نو زمونږ چې د هغې نه مخکې مطلب ګنټه دوه مخکې یا هفته نیمه مخکې یا ورځ نیمه مخکې مونږ کم سرچینګ کړی هغه پکې هم راځي. نو مونږ دا نه غواړو چې زوړ کم سرچینګ دی هغه دی دوباره راشي. زیاتو ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې مونږ ځان له داسې ټاپکونو ګورو خپل د ویډیو دپاره یا نور داسې ښه ښه ویډیوګانې ګورو او ځان له د یوټیوب د سرچ کولو په ذریعه باندې ځان له ویډیو پیدا کوو خو مونږ نه غواړو چې هر کله زمونږ نه موبایل څوک واخلي او دغه سیټینګ پکې آف وي نو هغه کم سرچینګونه چې مونږ کړي که هغه مونږه ښه کړي یا بد کړي نو مونږ نه غواړو چې دا کم سرچینګ مونږ کړی دی دا د مونږ بل ملګری ویني. نو تاسو له د ټولو نه اول پکار دی یو ښه جیمیل چې تاسو د هغې جیمیل اکاونټ کم پاسورډ چې دی چې هغه تاسو ته یاد وي. هر کله چې تاسو هغه جیمیل اکاونټ آن کړئ که چېرې آن وي ټیک ده که نه وي آن تاسو به یې ډایرکټلی آن کړئ او لاړ به شئ خپل د یوټیوب اپلیکیشن ته. هلته به تاسو ته 3 ډاټ نشان راځي د سکرین په لپاسه حصه کې یو ګوټ ده. هر کله چې تاسو هلته کلیک کوئ تاسو ته به یور چینل راشي او نوره چې څومره طریقه کار دی هغه درته د موبایل د سکرین په ذریعه باندې په تفصیل سره ښیمه نو که ځان پوه کول غواړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ښه ملګرو تاسو کتی شئ مونږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. که چېرې ستاسو سره د جیمیل اکاونټ وي تاسو هغه په ښه طریقه سره ساین ان کوئ او بیا به تاسو ځان له د یوټیوب کوم اپلیکیشن چې دی هغه اوپن کوئ. هر کله چې تاسو د یوټیوب اپلیکیشن اوپن کوئ تاسو به اول په هغې کې سرچینګ وکئ. لکه مثال په طور زما سره دا 3 آپشنه راځي د دې نه مخکې چې ما کوم سرچینګ کړي و هغه ما هایډ کړي اوس دا واپس ما ان هایډ کړو ستاسو د کتلو دپاره. نو زیاتر ملګري دا تپوسونه کوي چې اکثر مونږه ځان دپاره د سکرین نه ریکارډینګ کوو مونږه سرچ کوو یو څیز خو زیاتر کسان چې دي هغه زمونږه زاړه ټاپکونه هم د دې نه بیا ګوري چې دوی په سکرین ریکارډینګ کې د دې سرچینګ نه کم لاندې ټاپکونه چې دي آیا دوی دا تاسو کتی شئ لکه مثال دا ما سرچ کړي دي. اوس که هر کله زه په دې کې نوې سرچ وکړم لکه پښتو میوزیک ټیک شو هر کله چې ما پښتو میوزیک سرچ کو زما سره به داسې بې انتهایي چینلې راشي. بیا چې هر کله زه بیک شم دلته دوباره لاړ شم زما سره د آپشنې 4 شوې. بیا که چېرې زه سرچ کوم چې اکرم علي 107 دا تاسو کتی شئ هر کله چې ما دا سرچ کو د دې نه پس به ما سره بیا داسې زما چینل یا چې هر څه تاسو سرچ کوئ تاسو سره به هغه راځي.
وس که چېرې زه بیا سرچینګ ته لاړ شم اول زما اپشنه 3 او وس 4 شو. وس که چېرې زه غواړم چې دا زه هایټ کړم د ټولو نه اول به تاسو اوپن کوئ خپل د یوټیوب اپلیکیشن د هغې نه پس به له پاسه تاسو سره 3 اپشن یو به د سرچینګ دپاره یو د کیمرې دپاره یا به بل سیټ ته 3 ډاټي او یا که چېرې ستاسو چینل وي تاسو سره به د چینل لوګو وي مطلب پروفایل. هر کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ د دې نه پس به تاسو سره داسې انټرفیس راشي. د کمو کسانو چې جیمیل اکاونټ وي او چینل مطلب نه کریټ شوی هغو د کریټ یور چینل وایي د هغې نه پس به د هغو سره داسې انټرفیس راشي. د دې نه پس تاسو سره بې انتهایي اپشن راځي د لاندې نه په لپاسه کم دویم نمبر سیټینګ اپشن چې دی دا به تاسو کلیک کوئ. هر کله چې تاسو دا کلیک کوئ د دې نه پس به د لپاسې نه لاندې طرف ته 5 نمبر کم سیټینګ چې دی دا به تاسو سلیکټ کوئ هیسټري اینډ پرایویسی. هر کله چې دا تاسو سلیکټ کوئ دا تاسو کتی شئ دلته تاسو له 2 سیټینګه درځي. هر کله چې ستاسو دا لپاسنی سیټینګ آن وي او لاندینی آف وي تاسو له پکار دی چې لاندې کم سیټینګ دی دا هم تاسو آف کوئ مطلب آن کوئ بند وي تاسو به آن کوئ. د دې نه پس به تاسو بیا لاړ شئ خپل چینل ته اوس ګورو چې زموږ سره څه چینجز راغلي تاسو کتی شئ څه چې زاړه وو هغه شانتې شته. د دې نه پس به تاسو بیا لاړ شئ هغه زوړ سیټینګ ته اول ته به تاسو له اپشن یې درکړي وي. هر کله چې تاسو سیټینګ ته لاړ شئ هغه زوړ سیټینګ ته تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. د دې نه پس له پاسه نه دویم نمبر چې کم دی سرچ کلیر هسټري تاسو به دا سلیکټ کړئ. هر کله چې تاسو کلیر سرچ هسټري سلیکټ کړئ د دې نه پس به تاسو داسې انټرفیس راشي یو به کینسلي او یو به کلیر سرچ هسټري. هر کله چې تاسو دا دویم اپشن سلیکټ کړئ کلیر سرچ هسټري تاسو کتی شئ بیا تاسو ته ښایي چې سرچ هسټري کلیر تاسو چې څه سرچ کړي اوس به هغه تاسو دوباره چیک کړئ. تاسو کتی شئ مونږ چې څه سرچ کړي هغه بالکل غایب شو. اوس د دې نه پس ما بیا دوباره سرچ کړو پس شو ټیک شو ما سره داسې اپشن یې راغلی. اوس که زه دوباره غواړم د دې نه مخکې چې ما کم سرچ کړو هغه ما ته دوباره نه راځي. تاسو کتی شئ اوس مونږ دوباره سرچینګ کوو چې یو چینل سرچ کوو مثال په طور سوات مدین ټي وي. هر کله چې مونږ سوات مدین ټي وي سرچ کو د هغې نه پس به مونږ سره د دې رور د چینل راځي. که چېرې تاسو زمونږ د دې رور دا چینل نه وي سبسکرایب کړی یا سبسکرایب کړئ ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دی ډېرې ښکلې اصلاحي ویډیوګانې د پښتنو دپاره تیاروي. دا دی د هغه رور چینل سوات مدین ټي وي. اوس که چېرې زه د دې چینل نه واپس بیک شمه او بیا لاړ شمه د سرچینګ کم سپیس چې دی هلته زه دوباره لاړ شمه. تاسو کتی شئ زه چې بیا سرچینګ ته لاړ شم زما مخې ته به دا چینل نه راځي. یا که زه نور داسې څه قسمه سرچینګ وکړم نو هغه به دوباره نه راځي. تاسو له دغه سیټینګ کول پکار دي او مونږ ته په کمنټس کې ووایئ چې تاسو دا طریقه خوښه شوه که خوښه نه شوه او تاسو ته چې نورې څه باره کې ویډیوګانې پکار وي نو زمونږ سره په کمنټس کې خپله رای شریکه کړئ. او کم ملګري چې زمونږ چینل اکرم علي 170 ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ما له اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان.